أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أول طريقة تفسير القرآن شروع تفسير القرآن بالقرآن. أولا نوع دي پر بیان شو تفسير القرآن بيان مجمل القرآن. دویم قسم تفسير القرآن تقييد المطلق. مطلق څه ته وایي؟ وهو اللفظ المتناول، هغه لفظ چې شاملېږي لواحدین یو کس ته یو فرد ته خلا بعینه معین نه وي. د مطلق دی ته وایي چې په یو فرد غیر معین باندې اطلاق کېدی شي. دا اطلاق پر یو فرد په کوم لحاظ سره به اعتبار حقیقته شامله شابه اعتبار حقیقت شامله، په اعتبار د جنس سره، په اعتبار د هغه حقیقت، کم حقیقت چې شامل وي چاته لجنسه جنس د دې فرد تلک. مثال کې ته وګوره ناغي کې به وضاحت وشي. د آیات چې په قران کریم کې سورته آل عمران 90 نمبر آیات لسکم سل دی آیات کې الله وایي چې کم خلق کفر وکي، ان الذين كفروا، خلق چې کفر وکي لن تقبل توبتهم، د کافرانو توبه نه قبليږي، داغی توبه نه قبليږي. بعد ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبه نه قبليږي. دلته مطلق کم دی؟ دا عدم قبول د توبه دا مطلق دی. لک دا مطلق چې دی د دې ډیر شي افراد نه قبل دل د توبه یو دا هم دی چې ګناه پس متصل توبه وباسي، یو پر دی دا دی. دویم عدم قبول د توبه دا دی چې د ساده خطلو په وخت کې توبه استل چې دا نه قبليږي. لګ دویم پر دی دا دی. دا عدم قبول د توبه دوانا افراد تا لا علی التعین شاملیږي. لګ په کوم لحاظ سره؟ په اعتبار د حقیقت شامله په لحاظ، عموم په لحاظ سره دوانو باندې اطلاق د عدم قبول د توبې کیږي. خود قرآن د بل آیات نه معلومیږي چې دلته دا مطلق په اعتبار د یو فرد معینه مقیده مراد دی. لګ په بل آیات کې ول تقید کله د دې خبر د کومه خبري؟ د عدم قبول د توبې. سورته نساء اتلسم نمبر آیات کې الته ذکر کی وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت. دا خلق توبه نه صحیح کی. کم خلق چې دې توبه نه وباسي تر دې پورې چې مرګ وتراشي، ګناونه کوي تر دې پورې چې مرګ وتراشي. قال اني تبت الان، ناغه مطلق مقید کو چې توبه نه قبليږي، معنا په حين د حضور الموت کې د مرګ د حاضرېدلو په وخت کې توبه نه قبليږي. لګ بل مثال د سره سورته مائده کې وایي 5 نمبر آیات ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله. دی آیات کې الله وایي چې چا د ایمان سره کوپر یو دی، کوپر یو کو بل ایمان سره د ایمان عمل برباد شو. آیات کې دسی دی چې چا کوپر سره ایمان سره کوپر یو دی کو نو عمل برباد، په نفس کوپر باندې عمل برباد. د دې مطلق آیات دا معنا ده. لګ خو بل آیات کې الله وایي چې نه کوپر وکي او بیا په دې کوپر باندې مړ شي. د سی وسوي دي نفس کوپر باندې
بطلان الاعمال نه لازمی سو پوری چې په دې کوپر مړ نه لګ. سورته بقره 200 آیات کې وایي وَمَن يَرْتَدْ هغه سړی چې د دین نه واوړي مرتد شي د خپل دین نه واوړي د خپل دین خو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ مرشي د کوپر په حالت کې نو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم په نفس کوپر باندې اعمال نه برباديږي. دا د ایمو بیرسته اختلاف په دې مسله کې شته چې آیا په نفس کوپر باندې عمل بربادي او کنا کوپر وکي او په دې کوپر باندې مړ شي عمل برباديږي. نه حاصل داره یو دویمه طریقه د تفسیر القرآن بالقرآن دا آیات په یو ځای کې مطلق وي او په بل ځای کې مقید شي. مقید معنا څه؟ یو ځای کې سره قید نه او په بل ځای کې سره یو قید ذکر شي. دا دویمه طریقه د تفسیر القرآن بالقرآن. دریم تخصیص العام. عام څه ته وایي؟ چې شاملېږي ټولو هغه افرادو لا چې د دې عام صلاحیت او شمول څومره افرادو ته کېږي. عام دې ته وایي چې دا لفظ چې د کمې معنی د پاره وضع شوی دی دغه معنی ټول افراد په یو ځل باندې دا لفظ ته شاملېږي په غیر د حصر نه. دا د عام تعریف دی. تخصیص معنا بسې معنا د ځنې افرادو خاص کول استثناء کول تر. سورۃ النساء کې وایي دریم آیات فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا ما عام دی لګ د ټولو ښځو سره نکاح کوي. ما طَابَ ما عام دی هر چې تاسو هر ښځې سره نکاح کوي. خو وروسته درشتم آیات د دغه صورت کې وایي نه حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم تخصیص کوي. ځنې ښځې دي چې هغه د دې عام نه مستثنا دي د هغو سره نکاح نه کېږي. لږ سورۃ نور کې مثلا دویم مثال وګوره. سورۃ نور کې وایي الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما دویمات هر زناکار لبا وی سلسل دوری ورکوي کس اغازاد وی کوین زی. خو سورۃ النساء کې وی نه وینځ چې زناو کی فعليه پنځشتمات کې وی فعليه نصف ما علی المحصنات نیم سزا باور کی. آیات د سورۃ النساء تخصیص کو د آیات د سورۃ نور د پاره سل دوری دی د آزادو د پاره او 50 دوری دی د وینځو د غلامانو د پاره. څلورمه طریقه تفسیر القرآن بالقرآن. څلورم کار پیدا کی یو ځکه یو آیات چې هغه مجمل وی او پټ وی مبهم وی او بیان چې کېتا نو په قرآن کې په بل ځای کې بیان شوی په منطوق باندې په صریحي عبارت النص چې وته ویل. یو ځای کې آیات کې ابهام اجمال دی خو د دې دا بیان چې کیږي نو کله بیان به په منطوق یعنی په عبارت النص سره کیږي په بل ځای کې او کله کله به دا بیان چې کیږي نو دا په مفهوم سره کیږي. عبارت النص بنئ مفهوم بیلک د آیات سوق به د بل سره پاره شوی خو پهمن به د سیمالمیږي. مخکې مثال چې موږ مخکې ذکر کړو د سورۃ مائده اولنې آیات الا ما یتلا پدې کې اجمال لري پس الا د ما کې اجمال لري. د دې بیان رسته پدریمات کې حرمت علیکم المیتۃ
دې کې بیان دی. څنګه بیان دی؟ بیان په منطوق عبارت النص سره شوی چې ما یتلانا مراد دا څاروي دی. لګ دویم مثال چې بیان شوی خو مفهوما نه شوی، لګ عبارت النص سره نه شوی. سورته مائده کې وایي حرمت علیکم المیتة والدم، دم مطلق ویلی چې مطلقین حرام ده. سورته انعام کې وایي 115 اختماعات کې وایي چې وینه خو حرامه ده خو مطلق وینه نه، دمن مسفوحه، هغه وینه حرامه ده چې هغه بهیږي، لګ قید یې پکې لګوي. وسدا مسفوح قید نه یو خبره معلومیږي. څنګه؟ د دم د ټکی وضاحت کوي چې غیر مسفوح وینه نه ده حرام، د مسفوح د قید نه د معلومیږي. کومه خبره ده؟ بل خبره ته د معلومیږي چې غیر مسفوح وینه چې دا نه ده حرام. خدا د غیر مسفوح خبره چې دغه معلومیږي مفهوما ته معلومیږي. قران کې فائدې سینې دی چې کنه غیر مسفوح وینا نه ده حرامه، دا د مسفوحن قید نه مفهوما معلومه شول چې غیر مسفوح وینا نه ده حرامه. پنځمه خبره تفسیر د قران چې من کو کنه د یو لفظ نو کله کله په لفظ اشهر سره کیږي. قران کې یو ځکه یو لفظ وی غیر مشهور وی، دومره ډیر مشهور نه وی، او بل ځکه الله یې وضاحت وکي په مشهور لفظ سره. سورته حجر سلور او یمات کی ذکر کی وامطرنا علیہم حجارة من سجیل. سجیل تکے غیر مشہور دے لگ د دې وضاحت شوه دے سورته زاریات درې اجتماعات کې لنرسل علیہم حجارة من طین، الته من طین ویلې. من طین معنی چې دا د سجیل ټکی وضاحت شو چې د سجیل مراد سره معنا هغه کانی مراد دي چې د خټینا جوړ شوی او پور کې پاخ شوی ویل. کله د سویش پغمه طریقه تفسیر د یو معنا د آیات په بل معنا د آیات، یو ځکه په یو معنا د یوې معنا آیات په یوې معنا کې ابهام وي، د یوې معنا د یو آیات کې ابهام وي، د دغه معنی د بل آیات د معنی نه د بیان کې دي. سورته نساء د دې 200 اختماعات کی ذکر کی یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض. کافران بارمان کوي چې زمکه پدې همواره شوي. دې معنا کې خو ابهام دې زمکه په انسان څنګه همواره کیږي، زمکه انسان باندې څنګه همواره اواره کیږي. سورته نبا داغه د اخیری آتنه معلومی امواره کېدل د سری د معنی نه د دې معنی وضاحت کی. چاول به انسان د ارمان کوي، څنګه ارمان وکي چې یا لیتنی کنت ترابا، ارمان دې چې خاورې شوي. نو چې خاورې شوي نو تسوا بهم الارض، او به دا خاورې د زمکه سره اواره شله. د یو آیات د معنی تشریح وشولا د بل آیات د معنی په ذریعہ باندې. ومه طریقه د سره د تفسیر القرآن بالقرآن، یو شی په یو ځای کې ذکر شي او زه قرآن کې دا ټکي ډیر زینو کې راغلی دا شی، خو په یو ځای کې لنډوي او په نور زینو کې وضاحت ویلک. یو خبره په یو ځای کې ذکر شي په بل ځای کې، خو په یو ځای کې پکې لنډوالی او په نور زینو کې پکې تفصیل. د دې مثال وګوره سورته فاتحه کې منګوایو
الحمدلله رب العالمین. عالمین څه ته وایي؟ سورۃ شعراء کې د سوال او جواب په طریقه باندې د عالمین تشریح شوی. سورۃ شعراء درشتم آیات کې ذکر فرعون ویلې قال فرعون ویلې وما رب العالمین. عالمین چاته وي؟ رب د عالمین چاته وي؟ نو قال رب السماوات والارض وما بين السماوات والارض د عالمین تشریح ده. یو ځکه په عالمین کې اجمالو په بل ځکه د عالمین تشریح. سورۃ فاتحه کې موږ وایو مالک یوم الدین. الله مالک دې د ورځې د دین. دا یوم الدین څه ته وایي؟ د دې وضاحت موږ ته پته نه، بل ځکه د سوال جواب په طریقه باندې د دې تشریح کوي. سورۃ انفطار وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. سوال جواب په طریقې باندې د یوم ټکی تشریح کوي. دویمه طریقه په دې اخیرنۍ طریقه کې ده. قران کې د یو شی واقع کېدل ذکر وي، په یو ځای کې په قران کې د یو شی د واقع کېدل ذکر وي، په بل ځای کې کیفیت د وقوع بیان کړي. یو ځای کې وایي د شکار او شو، لکه سورۃ بقره 150 آیات کې وایي ووعدنا موسی 40 لیلا. موسی علیہ السلام سره 40 ورځې وعده شو. 40 ورځې وعده څنګه شوه؟ سورۃ اعراف کې وایي وعده رسوا او وقوع د خبرې د شوه. چاول کې دې شورزي موسی علیہ السلام تیرې او الله وی د دې اتمام منګو کو په لاسو نور باندې یو سلو 200 اختمات کې راغې تفصیلی طریقه د وقوع یې خودلې چې دا څولې خورزي څنګه پوره شوی طریقه د پوره کېدلې دغه. واتممناها بعشرن پورا کړی دغه دې شورزي الله وي من په لاسو نور باندې. نو په یو ځای کې وقوع ذکر کړي و چې وعده د 40 شپو شوی و، خو پورا وضاحت د کیفیت د وقوع نه خو درې نو په بل آیات کې کیفیت د وقوع خو ده. د دې بل طریقه سره بل مثال یې د سره بقره 50 آیات کې وایي واغرقنا لفرعون ډوب کړه من فرعونانو لرا. دومره ویل چې فرعونان الله ډوب کړه. څنګه ډوب کړه؟ کیفیت د وقوع سورۃ شعراء کې خودلې چې کیفیت د وقوع د هلاکت د خلکو سورۃ شعراء 3 نمبر آیات کې ذکر کړ. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر. بیرستوي طریقې ټولا قال کلا انما يربي. دغه آیاتونو کې 2 مات کې د دې خلکو د تبعی طریقه فنفلقا فكان كل فرق كالطود العظیم واصلبنا ثم الاخرين. ترتیب ولا ټوله کیفیت د وقوع ذکر چې په ست طریقه د هلاک شو. په دې طریقه کې په دې ومه طریقه کې درېمه طریقه ده. په یو ځای کې ذکر شي طلب د واقع کېدلو د یو خبره، خدا بیان پکې نه چې دا طلب د واقع کېدلو چې دا منجز دی که معلق دی او واقع شو او کو واقع نشو. لګ یو ځکه قران کې ویلي طلب د واقع کېدلو د یو خبره، خدا بیان پکې نه وي په دغه ځکه چې آیا دا واقع شو او کو واقع نشو، او دا واقع کېدل چې نو دا منجز او کدا معلق. لګ مثال یو ګورا سورۃ کهف کې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکه تعالی وای موږ ویل چې سیده وکي آدم ته. دومره خو پته ولګیدا چې الله ملائکه ته ویل سیده وکي آدم علی السلام ته. خدا بیان پکې نه دی شوی چې دا خبره او تعالی معلقاً کړي او کو منجزاً کړي.
سورۃ حجر معلومیږي چې دا خبره تعالی معلقاً کړی و، سیده معلقه کړی و په یو خبره پس. سورۃ حجر 28 نمبر آیات کې ذکر کړي چې الله او تویلو ز پیدا کون کې ما چالرا یو انسان لا نو پیزا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تاسو ته سجده وکړه. نو یو ځکه خبره نفس بیان د طلب د وقود یو امر شوی، خو بیان نه لري شوی چې دا منجز او کدا معلق او واقع شو کو واقع نشو. په بل ځکه راغی پوره تفصیل وک. د دې څلورمه طریقه ده سره طلب د وقود یو امر وی چې دا کار دی او شي لګ، خود دې مقصود چې بیان په بل ځای کې شوی، مقصود یې په بل ځای کې بیان شوی. سورۃ انعام کې الله د کافرانو خبره نقل کړي، لولا انزل علیه ملک. اتمات کافرانو به ویل په دې نبی باندې ملک ولی نه نازلېږي، حسین ویل چې دای دا طلب د دې خبرې ولې کا. سورۃ فرقان کې ومات کې وای دای طلب د ملک کولو لیکونا ما هو نذیرا چې شیدا د نبی سره یې ورکول کی. ملک دې لپاره غوښتو لیکونا ما هو نذیرا چې د سر نذیر شي. ومات نه معلومیږي دې کې پنځمه طریقه ده سره یو شی ذکر شي په یو ځای کې او په نورو ځایونو کې بیا ذکر شي په بل ځای کې څه شی چې تعلق ساتي د دې سره. معلقات یو ځای کې یو شی ذکر شي نور تفصیل وسره نه، خو په بل ځای کې وسره نور شی نه ذکر کوي چې هغه د دې سره تعلق ساتي لګ، او د دې انواع دي په دې کې قسمونه دي لګ. د دې مثال وګوره سورۃ بقره کې دلته ذکر کړي په یو ځای کې د شی او سبب یې ول ذکر کړي دی په بل ځای کې. سورۃ بقره کې د څه وایي ثم قست قلوبکم دریویما ستاسو زلون سخ شو، زلونم سخ شو. خدای نه دی خو دري چې دا زلون ولی سخ شو. د دې ذکر د نورو شینو یعنی د سبب ذکر ولا په بل ځای کې کړي. سورۃ مائده د لسمات کې وایي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. نقض العهد کله وسکول الله تعالی. او سورۃ حدید کې وایي سبب د قسوة القلب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ډیر عمر په تیر شو داغه د وجنه پزلونو کې قسوة القلب راغله. خلاصہ یو ځکه شی ذکر شوی دی او سبب ولا په بل ځکه ذکر کړی دی. دویم په یو ځکه ذکر کړی فعل خو مفعول ولا نه ذکر کړي او په بل ځکه ولا مفعول ذکر کړي. سورۃ نازعات شپږشتمه آیات کې وایي ان فی ذلک دا پدې کې چې عبرت لمن یخشا دا هغه چا لپاره چې یخشا یریږي. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا د یخشا مفعول نه ذکر چې د سنه یریږي لک. خو بل آیات کې ویلي چې یریږي د سنه. سورۃ هود کې ویلي چې د عذاب نه چې څوک یریږي. مفعول د یخشای التخودل په بل عنوان سره ذکر کړي. سورۃ هود آیات یو سلا دریم نمبرات ذالک لمن خاف مقامی. دا د هغه چا لپاره دا خبره چاغا یریږي لمن خاف. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره. د خاف او د یخشا مفعول عذاب الاخره په بل ځای کې ذکر کړي. د دې دریمه طریقه ده سره یو ځکه یو شی ذکر شي
او ظرف په بل ځای کې ذکر شي. سورۃ بقره کې وایي لتكونوا شهداء علی الناس یوصل دریویا تاسو گواهان شي په خلکو باندې. شهداء علی الناس په کوم ځای کې به دا گواهی؟ سورۃ نساء کې وایي یوصل اختمات دا به د قیامت پر ورځ به تاسو په خلکو باندې گواهی کوي. سورۃ نساء یوصل اختم نمبر آیات کې ذکر د قیامت پر ورځ آلته وسره ظرف چې ذکر کړی نو قیامت. فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ د قیامت پر ورځ باندې به شهادت. څلورمه طریقه د دې سره متعلق په یو ځای کې ذکر نکي او په بل ځای کې ولا متعلق ذکر کی. سورۃ نساء سلور او یمات کې نبی تعالی وی اے نبی حرس المؤمنین تیس کا مومنا. سوالدار پسیر آتیس کا سلور اتیمات کې ولا متعلق نه ذکر کړي چې پسیر آتیس کا. خو سورۃ انفال کې وی تیزی کا پا قتال کولو بانے پا جنگ کولو بانے تیز کا. پینزش پیتمات کے علتا متعلق دے ذکر کرے اے نبی دا حرس المؤمنین علی القتال تکے وسوے. دے بل قسم دارے ځنې حکمتونه په یو ځای کې ذکر کړي او ځنې په نور ځایونو کې. د یو شی ځنې حکمتونه په یو ځای کې او د دې ځنې حکمتونه نور په بل ځای کې. دا ستوري چې الله پیدا کړی د دې څه حکمت لري څه فائدې لري. سورۃ انعام 90 کې ذکر کړي فائدې دا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر دای پیدا. سورۃ ملک بل پیدا ذکر کړي ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح. پنځم آیات کې وایي دولی کله مې د اسمان نږدې بمصابيح دای بل پیدا ته ذکر کړي. سورۃ صافات کې وایي بل پیدا درېمه پیدا ول ذکر کړي. سورۃ صافات داغه شپږم نمبر آیات کې ذکر وحفظا دا الله تعالی د دې لپاره د استوري پیدا کړی چې دا ذریعہ د حفاظت ده د دې اسمان د هر شیطان رټلی شوی نه. وحفظا من كل شیطان مارد ګور درې پیدا شوی یو پیدا په یو ځای کې بل پیدا په بل ځای کې بل پیدا په بل ځای. د دې بل طریقه شپږمه د دې اخیری طریقې شپږمه طریقه ذکر د زنی ذکر د امر او د نهي په یو ځای کې او داغه امتثال دا په بل ځای کې راځي. الله یو حکم یو امر ذکر کړی او په بل ځای کې دا بیان کړی چې او په دې حکم باندې د خلکو عمل وکولګه. سورۃ بقره یو سلو شپږ دشتم نمبر آیات کې ذکر کړي. سورۃ بقره قولوا آمنا بالله او صحابه او پیغمبره منګ ایمان نوړې په الله باندې. او په اخر کې د سی وی د دې سورۃ بقره په اخر کې آمن الرسول بما انزل الیه من 215 نمبر آیت ذکر. ګور یو ځکه امر امتثال د امر په بل ځای کې ذکر کړ. دویم مثال وګوره یو ځکه نهی ویلکا دا کار مکوي لکه سورۃ نساء یو سلور 50 سمات کې الله بنی اسرائیل ته ویلي لا تعدو فی السبت د خالی په تعظیم کې به زیاته نه کوي. خو په بل ځای کې الله او فرمایلی سورۃ بقره کې 15 پیتمات دای امتثال د دې نه نه ځان او نه ساتو
د نهي نه اجتناب ونو. سورة بقره کې وایي 15 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، دغه نهي نه ډډه ونکړه، عدم الامتثال د نهي وکړه. د دې ومه طریقه ده سره اخبار په یو ځای کې د واقع کېدلو د یو شي نه، یو ځای کې الله وایي د سکار بکیږي او بل ځای کې الله وایي د سه او شولا. سورۃ انعام کې الله وایي سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا. دا مشرکان زرد چې د څه خبره وکړي چې ما اشرکنا من شرک نه، لو شاء الله کله اراده کړو ما اشرکنا ولا آباؤنا. سورۃ انعام کې دا وایي او سورۃ نحل فی ذر اجتماعات کې وایي وقال الذين داغه کې وقوع دی خلقو مبارک الله د مخ کې نویلی دسته بوي والله وی دسه ویلا. هغه مشرکانو به دسه ویلي دي کافرانو. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. دا موږ چې سکو دا خورات الله ویلي دي. لګ د دې اتمه طریقه سره لفظ عامه په یو ځای کې ذکر شي، لفظ عامه او داخلي دل د ځنې افراد ذکر شي په بل ځای کې. سورۃ حج کې وایي ذالک ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله. وشعائر الله سری دغه سورۃ حج کې رستا شپږ دشتم کې وایي یو پردې ذکر کړي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. داغه یو پردې ذکر. نهمه طریقه سره قران کې ځنې قصه په یو ځای کې لنډای او په بل ځای کې تفصیل. دا خو ډیره زیاته واقعات موسی علی السلام قران کې صرف په څلورو سوراتونو کې تفصیلی ده او په نورو ځایونو کې ټولو کې اجمالی ده. لسمه طریقه ده دې طریقې ده سره قران کې چې کومې خبرو کې ظاهرا تا ته اختلاف ښکارېدو د دې او جمع وکړل. د آدم علی السلام د پیدایش په اړه کې ظاهرا کې اختلاف. سورۃ ال عمران کې وایي چې الله آدم علیه السلام چې د خاور نه الله پیدا کړ. نه 50 نمبرات کې ذکر چې آدم علیہ السلام الله چې دادا خاورین الله تعالی پیدا کړ. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. د خاورین پیدا کړ. خو سورۃ انعام کې وایي چې نه د خټې نه پیدا کړ. سورۃ انعام 2 نمبر آیات کې ذکر چې آدم علیہ السلام الله چې د خټې نه پیدا کړ. هو الذي خلقكم من طين. کوم معنا سره یې اباءکم ساسو ټولو پلا د الله پیدا کړی دی د خټینا. اباءکم من طين دغه آیات نه د معلومیږي چې د خټینه پیدا کړي. سورۃ هجر کې وینا من صلصال د کلنګار کون کی خټینه پیدا کړي. شپږشتم نمبر آیات کې ذکر کړي من صلصال من حمأ مسنون. نال توي چې دای د دینا من صلصال من حمأ مسنون د دینه پیاک. دسبا سورۃ الرحمن کې وی من صلصال کالفخار. نو دې کې ته تعارض خنشته کا. اول خاوروا بیا خټه شولا بیا صلصال شو من حمأ مسنون او بیا صلصال شو کالفخار. دا ټولی برا جمع کول غواړي. دا ټولی خبرې بر یو بل تضاد کې نه واقع کېږي. بیا دا ټول جمع به پکاري. دې په لدا تفسیر القرآن بالقرآن طریقې شي او ما يقع بتفسير القرآن بالقرآن. دا ټولی خبرې په دې کې پوری بیان شي. دویم جز چې ده په
نقل ثابته کې دویم جز سره اغا تفسیر القرآن بالسنه د قرآن تفسیر ته کې او په سنت باندې کې دویم د نقل ثابته دویم جز دار د دې خبرې څه دلیل دی چې قرآن کریم تفسیر چې نبی صلی الله علیه وسلم کړي ډیر آیاتونه دي په قرآن کې یو آیات د سورته نحل کې الله وایي سلور سورې کمات وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم قرآن مې ته دې لپاره لګل چې خلکو ته تشریح وکړي دلیل دې د دې خبرې چې مفسر د قرآن څوک هم دی محمد صلی الله علیه وسلم او علماء ټولو تقریبا اجماع د اهل علم چې او رسول الله په خپل قول پیل او تقریر سره د قرآن تفسیر قول پیل تقریر سره د قرآن تفسیر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه په تفسیر کې کماله کومه طریقه باندې رسول الله د قرآن تفسیر کوي اولنۍ طریقه د تفسیر النبی د قرآن هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو آیات د پاره بل آیات تفسیر واقع کړی ګرځولې یو آیات ته پاره بل آیات چې تفسیر ګرځولې دا نبی صلی الله علیه وسلم د سیویلی له سورۃ انعام کې الله وایي دواتیم نمبر آیات کې وایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم دې کې دا ظلم ټکه چره د دې تشریح چا کړي نبی صلی الله علیه وسلم خو په سبانه ولا تشریح کړي د قران د بل آیات پوجي ولا تشریح کړي بل آیات کوم دي سورته لقمان نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلو ناولې قول د لقمان خپل بچی ته لقمان علیہ السلام خپل بچی ته ویلو چې یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم دغه آیات نه معلومیږي چې د ظلم نه مراد د نبی صلی الله علیه وسلم د تفسیر په بنا د ظلم نه مراد سره شرک مراد دی نورم دی بارکه حدیث شته یو ځلې حفصه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم ته د یوې خبرې په باره کې ویلې خبره ده سیوا چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې ورته باغه څوک نه چې ان شاء الله چې چا د ونه د کیکر د لاندې زما سره بیعت کړي نو حفصه وته ویل یا رسول الله ناول ار څوک وزي ورته رسول الله وسورلا ولې دې خبره کې چې ار څوک وزي ول زکات سیوما قرآن کې دی چې وین منکم الا واردها پتا څه کې به ارسو ورته ورزي لګ القرآن نه معلومیږي دس یو او یمات د سورته مریم کې د الله نبی او ته فرمایلی دا خبره خطر کې خود بل آیات نه د معلومیږي رسته پسې والدان دی ویلي چې ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ورسته خویلی کا نو نبی صلی الله علیه وسلم د یو آیات تفسیر وکړو په چا باندې تفسیر وکړو پرست آیات ولا مفسر کړل او مقصد دا شو د سوزیدلو لپاره په ور د جهنم کې به ونی والا د ونی دلانه چې بیات کړي دی غیبا د سوزیدل لپاره جهنم ته نه ورځي لګ دم بل مثالم دغه دی قرآن کی رسیلی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ سورۃ مائده یو سورش پاره سما تا خلق ته رسیلی چې زما او زما مور الها اونیسه ابو هريره وای چې نبی صلی الله علیه وسلم وای الله او ته حجت او خودو کوم ځکه دغه حجت ته کا سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق دا تفسیر چاویلی چې دعوت الله دا نبی صلی الله علیه وسلم چې دعوت الله د سیدا دلیل کو د چې دسی اوایا او دغه خبره په قران کې بیرته شته لګ رسول الله بیرته ویل چې دا ټکه او الله کو دلې کم پات چې په قران کې دی لګ
دې ځکه بیا دا تفسیر القرآن بالقرآن چې رسول الله کړی صلی الله علیه وسلم دا د نبی صلی الله علیه وسلم تفسیر چې دی کنه د دې به طریقې مختلفې دي لګ کله قرآن کې د ذکر شي اول تفسیر او په حدیثو کې رسي اول تفسیر ذکر شي ورست آیات مفسره ذکر شي آیات مفسره رست ذکر شي او تفسیر مخکې وکي لکه صحیح حدیث ابو سعید کراغلی رسول الله فرمایي نور علیہ السلام ته د قیامت پر ورځ आवाज وکړي هغه وی لبیک و صادق نو الله بو ته وی تا امت ته دین رسول هغه وی آو امت ته پوښتنه کې تاسو چا دین رسول هغه وی نه موږ ته چا دین نه بیان نو الله بو نو علیہ السلام ته وی تاسو گواشتا هغه وی آو څوک امت محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله وی نو تاسو به گواہی وکړي چې او نو علیہ السلام دین رسول او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د آیات ورسو وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء دا غوړه تفسیر د آیات تفسیر د شهادت چاو کو اول رسول الله او آیات مفسره رست ذکر کړ کله د سیوی چې نبی صلی الله علیه وسلم آیات مفسره مخکې ذکر کړي او تفسیر ولا رست ذکر کړي دا د مخکې عکس شرک سورۃ بقرہ کې 55 آیات کې چې راغلي وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نن وځي دروازې ته سیده کوي نو دې کې څنګه نن وتل او دې تبديل څنګه وکړو نو حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم نسوي دخلوا متزحفین علی خیدل په الیتینو باندې تبدیل او هغه خبره وضاحت چې کوم دی هغه څنګه چې وتعالى ویلو سیده په حال کې نه نوتل بلکې خبره بده تفسیر ولا رستو کو او آیات مخکې ذکر دا رست چې په بدل الذين ظلموا قولا قول بدل کو څنګه آیات ذکر کو نو قول ولا لسه قالوا حبه في شعره دی ویل دانیرین تبدیل قولی هغه تفسیر ولا رست ذکر کړ دریمه خبره دریمه تفسیر القرآن بالقرآن دریمه طریقه هغه دای کله کله یو صحابه باندې د یو آیات فهم چره دا مشکل شي صحابه په یو آیات نه پويږي نو د الله رسول یو ته تشریح وکړي دا بخاری کی دا حدیث تے عدی ابن حاتم ویل یا رسول اللہ دے قرآن کی چوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط ویل یا رسول اللہ ما الخیط الابیض خیط ابیض و اسود نسا مراد دا ظاہری مزی مراد دی نو دا اللہ نبی ہوتے ویل چه انکا لعریض القفا پلنسٹ یا دانری مراد کدا معنی کنه ان ابصرت الخيتين کدا دو مزید څک دلاندې ته دا خو بیا هغه غټ سبب استاد دې څک دلاندې به راځي به او تویل نه د خيت ابيض نه مراد او بياض النهار دې او د خيت اسود نه مراد سواد الليل نو صحابي او دا په درس کې لګه تشریح راشي دا د دې صحابي ته د ابهام من الفجر ټکی دراتلو نه رسته او تدای بهام شوه سره دې چې راټکه راغلو خداغه غریب په ذهن کې دا نه و چې ګنه دا من الفجر بیان دې د خیت ابیض د پارا زکه د رسول الله نه ته بلکې داغه په ذهن کې رسېو چې مراد د خیت معنی د وجه د سبا د راحتلو دوی من الفجر معنی د وجه هغه په ذهن کې رسېو مینی اجلیه هغه ګرځاو مینی بیانیه نه ګرځاو بل مثال د سره تفسیر القرآن بالسنه بل طریقه دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره ذکر شي صلاحیت پکې د دیوی چې دا د تفسیر د قرآن شي اگر چې په دغه روایت کې
ذکر د آیات نوی لکا آیات نه ذکر کړي خو ته د سی معلومیږي ته چې دا د دې آیات د پاره تشریح کې دا حدیث بخاری او مسلم کې دا حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم په غزوه الاحزاب کې په خندق کې ویلو حبسونا عن صلاه الوسطى حتى غاب الشم د الله نبی ول مل الله قبور او بيوتهم واجواب او اجواب الله دې قبرونه یا کورونه یا خېټه د اور نه ډکیږي اوس دې حدیث کې دا صلاه الوسطى دا ته تشریح ګرځولې شي د دې آیت په چې حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى خو یقیني تور باندې د څه نشي ویلې چې صلات الوسطى نه صلات العصر مراد دی ولی ځکه دی حدیث کې د آیات د سره ذکر نه راغلی دی د وجنه کله کله مجتهد په دې باب کې خطا کې دی هم بل دارک دا قطعی تور باندې د آیات تفسیر وکا بیا بس سلف ولی اختلاف صحابه ولی اختلاف کوله په تعین د صلات الوسطى کې صحابه اختلاف ذکر کړي لري چې دا قطعی تور باندې تفسیر د دغه آیات نشي کېدلی احتمال پکې شته لري د دې بل مثال ته وګوره نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ویلي يهود چې مغضوب علیهم دي نصارا ضالین دي دا حدیث ته تشریح شي ګرځولې د دې عاد د پاره چې غیر المغضوب علیهم ولا الضال خو یقیني تور نه شي ویلي ولی د څه دلیل قطعی خو نشته دلته خو نبی صلی الله علیه وسلم د سینې دی ویلي چې مغضوب علیهم چې کوم پایات کې ذکر دی نه داغه مصداق يهوديان او مظالین چې آیات کې کوم ذکر دی داغه مصداق کنه نه دا خو رسول الله نه دی ویلي ذکر د آیات سره نشته پنځمه طریقه هغه دا کله کله رسول الله د صحابانو ته پوښتنه کوي د یو آیات مبارک صحابه سونوي رسول الله یو ته خپل تشریح دا سورۃ الکوثر چې کله راغله لما نزلت سورۃ الکوثر سورۃ الکوثر چې کله راغله نبی صلی الله علیه وسلم د آیات ولس او په دغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل کوثر پیژنې هغه ویل الله او رسول کې پوي ویل دا یو نهر دی چې ما سره رب کړي وعده کړی په دې باندې ډېر خیر وي او دا حوض دی چې په دې باندې به زما امت راځي قیامت دغه حدیث کې اول صحابو نه تاسو کو چې کوثر پیژنې هغه ویل نه رسول الله او ته خپل تشریح وکړه یو نهر دی یو حوض دی چې زما امت به ترازی لګ د دې بل طریقه د دې تفسیر القرآن بالسنه کله د صحابه په منځ کې اختلاف راشي د یو آیات په تفسیر کې لکه سورته توبه کې د آیات کې اختلاف چې دا آیات د چا په باره کې راغلی یو صحابي چې ونه هغه د بني خضرونه او یو صحابي چې ونه ده بني عمرو ابن عوف خضری ویلو چې دا آیات چې لمسجد نوسس علی التقوا دا آیات د سورته توبه یو 30 نمبر دا چې ویل دا د دینه مراد مسجد رسول الله دی او د بني عمرو ابن عوف سړی ویلو چې نه د دینه مراد مسجد دی قباء دی لکه مسجد قباء دوانه چې رسول الله صلی الله علیه رسول الله د دوانه په منځ کې فیصله وکړه ول چې د دینه مراد دا مسجد دی زما مسجد نبوي درس کې براشي مقصد د حدیث دا دی دلته خیته سی ولګه رسول الله د صحابه د اختلاف فیصله او تفسیر او توکو نه اختلاف ولا ختم اگر چې د حدیث یوازې دا معنا نه چې د مسجد نو سره تقوا مصداق صرف مسجد نبوي دی مسجد قباء پکې هم داخل لري ومه طریقه رسوي کله کله نبی صلی الله علیه وسلم نفس دا قرأت د نبی صلی الله علیه وسلم دا تفسیر وی سمانا نبی صلی الله علیه وسلم چې آیات وللی او نور څه پکې اپل او دی پل او نه وای ته پوهه شې چې د آیات کومه ظاهره معنا ده ام دقه مراد دلک داغي مثال نبی صلی الله علیه وسلم د سورته بقره آخری آیاتونه اولسل د ربا مبارک د سود مبارک آیاتونه اولس او نور اس اپل او دی پل او نه ویلې او بیا بیان د اعلان د حرمت د تجارت او کو په خمرو
آیاتونه دغه دي چې الله فرمایي سورته بقره کې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم، او دغه آیاتونه کې په اخر کې راځي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. رسول الله چې آیاتونه ولستل دا نفس لستل دا تشریح د آیاتونه وکنه چې دغه مقصد دې چې کوم ظاهری مقصد دی. اتمه طریقه سره نبی صلی الله علیه وسلم د یو آیات یو معنا یو عمل پیوکی دا تعویل نه مراد سره عمل. رسول الله چې آیات باندې کوم عمل وکړو ته پوهه شې دغه تفسیر هم دی لګ. قران کې سورته نصر کې الله وایي اذا جاء نصر الله والفتح، په اخر کې وایي فسبح بحمد ربک. دا آیاتونه چې عائشہ رضی الله عنها وایي پر رسول الله دا سورته راغی، رسول الله په رکوع سجده کې ویل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، عمل په قرآن کې دا تعویل د رسول الله، دا عمل د رسول الله، تفسیر دې د آیات د پا دې ته وایي تفسیر القرآن بالسنه. وس سنت چې د قرآن په باره کې کم حالات شي پیدا کوي، یا په بل عنوان سنت د قرآن په باره کې کم تغییر او کم تبدیل پکې شي راوسته لګ. اوله خبره تخصیص د عام شي کوله سنت، حدیث د رسول الله د عام د قرآن چې تخصیص کوله شي لګ. سورته بقره آیات مخکې مونږ ویلو الذين د سورته انعام الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. ظلم خو عام دی، خود صحیح حدیث نه معلومی چې مراد د ظلم نه خاص دی، تخصیص یو کو چې شرک دی. دویم مثال قران کریم کې الله وی یوسیکم الله فی اولادکم، سورته بقره نساء د آیات نه رسې معلومی چې تاسو د ټولو بچو په میراث کې حق شتا، خو محمد رسول الله فرمایي چې نه، ستاو د بچی دی دین یوا بچی دی غلام نه دوا، پلار د بچی قاتل نه یا بچی د پلار قاتل نه. دا قیودات دا تخصیصات پکې رسول الله کوي. که بچی راولېږي پلار قتل کی نو د دې بچی د پلار نه میراث نه رسی. دا تخصیص چا کړي؟ دا رسول الله کړي صلی الله علیه وسلم. دویمه طریقه کله تقید د مطلق د کتاب الله را حدیث راولي. مخکې خبره تیر شوه سورته مائده کې الله وایي د غل سړی او دغلی خزینه لاسونه پرې کړل فقطعوا ايديهما اتر اجتماعات د دین خو دې معلومي چې مطلق لاس خو تر رسغه مړوند پورې تر میر پاک د څنګهلې پورې تر منکب تر ولي پورې، خو محمد رسول الله تقید کړي چې لاس پرې کول بوي تر رسغین پورې، رسغین مړوند پورې به لاس پرې کړل. کله د حدیث د نبی باندې تعریف د مبهم کېږي لګ یو خبره مبهمه د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث توجه نه داغه تشریح وشي. سورته اسراء کې الله وی ان قرآن الفجر کان مشهودا. ان قرآن الفجر، قرآن الفجر سره نبی صلی الله علیه وسلم تشریح کړي، مراد نه صلات الفجر مشهود تولی وی. نبی صلی الله علیه وسلم وضاحت کړي چې تشهده ملائکۃ الليل و ملائکۃ النهار، خبره کې ابهام او رسول الله داغه تشریح وکړه. دا بل مثال هم د دقیق لپاره عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة اسراء نحویمات الله باندې مقام محمود ته ورسي. مقام محمود خو مبهم دی، رسول الله د دې تشریح کړی چې مراد تنا شفاعت ده، د قیامت پر شفاعت کبرا چې د دې لپاره الله څوک منتخب کړي؟ محمد رسول الله. دا د رسول الله خبره تشریح د مبهم د قران. سلورم کار په سنت باندې دا کی بیان د مجمل. مخکې خبره تیر شوه مجمل څه ته وایي چې پاغه باندې په غیر د بیان نه عمل نشي کېدی. دا خو ډیر حدیثو کې ټوله
قران کې راغلی اقیم السلام منځو کوي خدا خو پکې نشته چې ماسپخین به څلور کې او ماقام مازیګر به څلور کې ماقام بدرېک دا خو قران کې نه دا بیان چا کړي محمد رسول الله قران کې ویلي چې زکات ورکې خو زکات خود سینې وی چې په څومره کې به څومره ورکې دا په دې بیان چا کړي بیان د اجمال وضاحت چا کړي محمد رسول الله د مانزه شرطونه ارکان واجبات سنن مستحبات ټول وګورئ دغه سي د زکات بل مثال ته وګوره سورۃ ابراهیم کې الله فرمای 20 نمبر آیت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة چلا مؤمنان لرا په آخرت کې کلکواله ورکړي او ځدی آخرت ته څه مراد ده نو رسول الله ویلي چې مراد نه قبر دی راک دې کې ال آخرت مراد ته الله ولا تثبت په قبر کې ورکړي راک چې کله بنده ته ویل کی کنه چې من ربک وما دینک ومن نبیک نو رسول الله د الاخرت مجمل ټکی وضاحت کو چې مراد د اخرت نه مراد سره مراد ته قبر مراد پینځم د رسول الله په سنت باندې کیږي بیان د الفاظو نبی صلی الله علیه وسلم یو لفظ ویلی قران وا او نبی صلی الله علیه وسلم یې په الفاظو تشریح مخکنه مثال چې موږ پیش کو یو سلو 300 احتمالات د سورته بقره چې کذالک جعلناکم شهداء کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس دا شهادت بات څنګه کوي رسول الله د بیان کړي شهادت با په مخکنو امتونو باندې کوي د قیامت پر ورځ باندې بیان د شعر د الفاظ او په دغه ادا کې راغلي په دغه واروات چې کذالک جعلناکم امه وسطا رسول الله وی مراد د وسط نه تر العدل انصاف والا امت تاسو الله پیدا کړی وی شپږم خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو سکی تفصیل د واقعات قران کې و واقعي هغه لکه غونته مجمله قران او حدیث کې داغه تفصیل بخاری کې دا واقعا بیا راځي دا د خضر او د موسی علی السلام علیهم السلام د دوانو واقعا چې دا په قران کې لګه مجمله ده مفصل نه ده حدیث د بخاری کې تفصیل کړي چې دا څنګه واقعا او څه چل څه یا د اصحاب الاخدود واقعا اکند والا چې خلق کندو تواچل دا څه واقعا د مسلم په حدیث کې د واقعي تفصیل لاغره د نبی په سنت دا کار وسره وم کله کله د نبی په سنت باندې نسخه هم کیږي راغلی قران کې راغلی دی سورته بقره کې كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصيه للوالدين والاقربين یو صلاتیم نمبر راځي وصیت فرض دی مور او پلار ده خو په حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ویلا وصیت لوارث رسول الله د سي ثابت اکلا نسخ وکړه د دې آیات چې كتب عليكم اذا حضر احدكم الوصيه په یو توجیه باندې اگر چې په دې مسله کې اختلاف شته چې آیا د نبی په سنتو باندې نسخه د کتاب الله راځي کنه صحیح قول دار چې راځي لګ صحیح دار چې د رسول الله په حدیث باندې نسخه د کتاب الله راتلې شي لګ د دې قبل مثال مسلم کې رسې راغلي اول کې با حرمت چې پیدا کاو کنه لزلتی ورکولو 10 رضعات لزلتی ورکول دا به منسوخ شو په 15 زلتی ورکول دا قول دا 5 رضعات چې دا خو حدیث ته لګ نو حدیث ناسخ شو دا غلسل اول کې دا لزل دا قرأت کې وو خو بیا د دې حدیث توجه نه دا منسوخ شو لګ نو حدیث سره نسخه د کتاب الله هم راتلی شي او ځنه خلق دانه مې دا خبره غلطه ده نبی الله دې لرا لګره چې تب خلق تداخه چې کم پکې منسوخ دي کم پکې غیر منسوخ دي ځنه قاعده چې هغه د تفسیر د نبوي سره تعلق ساتي صلی الله علیه وسلم دا قاعده ډېره اهمه دي
شیخ الاسلام ابن تیمیه ویلی دی رحمه الله دا قاعده یاد ساته نشتره حاجت تفسیر تا پس تفسیر د نبی صلی الله علیه وسلم د یوې خبره تفسیر چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړه نو بیا د بل چا تفسیر ته ضرورت نه کده دې قاعده نه ترسي تعبیر کې هم صحیح ده نشتره زمنګ ضرورت بیان تا پس ته بیان د نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی چې کله د یو شی خبره وضاحت وکړو نو بس دغه د نبی بیان بس ته بس او درس کې به ان شاء الله د دې خبرو بیا بیا او داغه خبرې جواب بم تفصیل بم کو ځنه وخت کې د رسول الله نه د یو آیات تفسیر نقلی مونږ پکې نور تشریح کوله داغه وجه د سوي چې دا صریح نه چې دا د رسول الله نه کم تفسیر نه کوي ځکه نور تفسیرونه خلق ورنه کنه چې راسي صراحتن ثابت شو لکه دا ظلم تشریح صحیح حدیث معلومی چې مراد ته شرک دی په دغه نو دغه ځکه د معتزله او پشانته د ظلم معنا په ګناه هرې ګناه سره نه کېلګ د نبی تفسیردار چا د تفسیر نه مکیلګ دې کې دویمه قاعده د دې سره د تفسیر د نبی سره سنت سره دویمه قاعده ده کوم الفاظ چې په قران کې وي یا په حدیثو کې چې کله د دې الفاظو تفسیر او د دې مراد د نبی صلی الله علیه وسلم نه واضح شو نو بیا منګه نیو محتاجه دلیل نیولو ته پاکوالو د اهل لغت او نه د بل چا باندې د یو آیات تفسیر د یو لفظ تشریح د یو کلمې تشریح چې قران او حدیث کې راغلی د دې تشریح د نبی صلی الله علیه وسلم نه موږ ته واضح شو موږ نیو محتاج دې خبره ته چې د لغت نه به د دې وضع دا غي باندې دلیل نیولو ته ضرورت نشته لري د دې مثال به لګو ګورې لګ ایمان ته کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې نه معلومي چې ایمان چې د دې اطلاق په اعمالم کې او د دې ایمان چې په تصدیق باندې کې ځنې اهل بدع هغه وینا ایمان چې د اعمالو تنوي مرجئه د سوي ایمان اعمالو تنوي له داغه د وجنا داغه په نسبانه په ایمان کې اعمال داخل نه دي لګ خدا خبره خود صحیح حدیث خلاف د الله نبی وی الایمان بضع و 70 فزنه کې بضع و 60 ټکا معلومی کې دا چې د ایمان اطلاق چې دا په اعمالو کېږي لګ او اعمال په ایمان کې داخل دا کم خلق چې ایمان اعمال تنوي د تفسیر د نبی تنری کتلی صلی الله علیه وسلم که د نبی تفسیر ته کتلی وي نو دا د لغت خبرې به نه کوي چې ایمان خو په لغت کې تصدیق دی لکه لغت پرې دا والا ایمان په شریعت کې یعنی د رسول الله په اصطلاح کې اعمال ته وي تصدیق ته وي اقرار ته وي ټول ته ایمان وي د دې بل مثال لکه د خمر را ټکې مثلا د خمر ټکې چې خمرو نبی صلی الله علیه وسلم وی هر د نشې شی کل مسکرین خمر دسه نو کچره موږ په دې باندې عمل کړی وکنه د رسول الله په دې تشریح باندې نو دا نبا په دې کې باندې غلطۍ کې باندې واقع کېده چې ځنې چا ویلي چې نه خمر خو ستوي هو نیو مما العنب او دا تفسیر دې چانه نقل کې دې د لغتونو دا تفسیر نقل کړي نه تشریح د نبی پورا و بس د الله نبی کل مسکرین خمرون هر د نشه شی بس شراب دي کنه بس دا دویمه قاعده شله په دی واب دریمه قاعده رسیدا الفاظ شرعیه به حمل په معنی او شرعیه و اول بدا کوشش کې چې د لفظ شرعی نه به شرعی معنی اخلي د لفظ شرعی نه به شرعی معنی اخلي که شرعی معنی د یو لفظ نوا عرفي معنی به اخلي او کو عرفي معنی هم د یو لفظ نوا نو به لغوي معنی اخلي دا مراقي الصعود کتاب دی وما افاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي دا د شرعي
معنا تعریف یې کوي. کومه معنا چې نبی بیان کړی وي دې ته شرعي معنا ویل. وضع نه بیان کړي، لغت نه بیان کړي، نبی بیان کړي دې ته څه وایي؟ دې ته شرعي معنا ویل. د دې مثال سره لکه د صلات لفظ، نبی صلی الله علیه وسلم د صلات د ټکی وضاحت کړي کړه. صلات څه ته وایي؟ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ څه ته ویل؟ هغه ته ویل چې هغه خاص ارکان وي، خاص شرایط وي، خاص آداب وي، خاص سنن وي، خاص مستحبات. اوس لفظ صلات چې دا په دغه شرعي معنا کې تاخره. یو سره چې سرخ کا تکي پورته کوي او ټک ټک خېږي، پیغمبر خو دې ته مونږ نه دی نو ته به ته مونږ نه ویل. صلات شرعي معنا به اخلي، اواز سرخ کا تکول پورته کول دې ته صلات نه وي. پیغمبر دې ته صلی فإنک لم تصلی ته کوي. دسی روزه نه ده. روزه یو سره چې هغه ساده مقام پورې خله تړلې کنزلم کوي او ګناهونه هم کوي، دی وایي سره روزه مې. پیغمبر دې ته روزه نه دی ویل. دسی زکات کې هم دسی خبره واخله. الفاظ شرعیونه به کومه معنا اخلي؟ شرعي معنا به. ډیر اهل بدع په دې فساد کې ولی واقع شو. په کوم فساد کې؟ یو خبره شرعاً نه ثابته دی وای دا د سیدا ځکه د اغل شرعي معنا نه اخیستی، د لغوي معنا غځي کې اخیستی. لفظ شرعي چې شارع نه نقل کړي د معنا شرعي نه، نو اق معنا شرعي به پکې تاخلي، غیر شرعي معنا به. د حج لغوي معنا څه د قصد نه، نفس قصد حج نه وای، بلکې قصد کول د کور د الله په خاصه طریقه باندې دې ته حج ویل. شرعي معنا باغله. او کله چې د سیوا شرعي معنا د یو لفظ نه نو بیا به عرفي معنا ته ځلګ. عرفي معنا به بیا اخلي لګ. او چې کله عرفي معنا د یو لفظ نه نو بیا به درې مدرجه کې لغوي معنا اخلي لګ. د دې لکه مثال ته وګوره. سورۃ رعد کې 15 آیات کې ذکر کړي. پدې کې د علماو لږ اختلاف دی چې دې کې د سجدې نه څه معنا مراد ده. پدې 15 آیات د سورۃ رعد سجدې نه څه مراد؟ اوس اول دې کې سجده یو په شریعت کې سجده په شریعت کې څه ته وایي؟ وضع الجبهه علی الارض، تندې په دې سمکه کې خودل دې ته شرعاً سجده وایي. لغت کې د سجدې څه معنی ده؟ یا په عرف کې تسلل او عاجزی او خضوع. ځنې اهل علم د سویلي چې دې کې مراد د سجدې نه چې سجده کما سجده مراد ده، سجده شرعیه وای نه ده مراد. وی ولی ځکه سجده شرعیه خو هر شی نشي کولای، او دلته د هر شي ته نسبت د سجده کوي. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والعصال. وی مراد د سجدې نه لغوي معنا یا عرفي معنا مراد ده تذلل او خضوع مراد. وی ځکه شرعي معنا جوړیږي نه لګي. او ځنې اهل علم وینا سجدې نه مراد سجده شرعیه واخله. او یسجد من فی السماوات والارض مراد سره مکلف انسانان مؤمنان واخله. الله لرا سجده کوي من هغه مکلف مخلوق ملائک چې اسمانونو کې دي، والارض او پزمکه کې مکلف مسلمانان مؤمنان. طوعا مسلمانان کوي په خوخه، وکرهن او کافر کوي په زور منافقان. وظلالهم بالغدو والعصال د دې سوریم سجده کوي. د دې سجده شرعي مراد ده، خود دای د شان سره چې کوم سجده مناسبی لګ. دو قول شو پکې موږ بس کوله کا غوړه قول به د مخکنی قاعده په بنا دای دا به غوړی چې سجده نه سجده شرعیه واخله لګ. ولله يسجد الله لرا سجده کوي. بس
د ځنې چا سجده به تندي په لګولو باندې او د دې بوټو او دانګې د سورو د بوټو د دې سجده ام سجده شرعیه مراد ده اگر چې د دې په سجده باندې ما او تا یې په کیفیت نه پوهیږو د دې د وجه نه غوره معنا به دقه ده اگر کته دا بل معنا وکي دا هم سنا روان نه ده چې په عرف یا په لغت کې سجده په معنا د تذلل سره راځي الله د پاره عاجزي کوي هغه څوک چې اسمانونو او زمکه کې دي سجده معنا څه تذلل خو غوره به مخکنی معنی د دې مخکنی قاعده په بنا باندې کله کله به داسې وي قرینه به موجود وي چې دلته ګوري کومه معنا نه ده مراد اصطلاحي شرعي معنا نه ده مراد چې کله قرینه موجود شو نو بیا به د هغې د وجه نه موږ به د لفظ نه معنا شرعي بیا نه اخلو لږ سورت توبه کې الله وایي آیات 103 خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ذکر صلات کما مانا شرعی معنی خو نشي کې صلی شرعی معنی صلات خو سره منز کول خو پدې نه دی مراد دې کې به وس لغوي عرفي معنی اخلو لګ صلی علیه معنی څه دعا ولو غواړه د څه معنی وکړه ولی دلیل داره قرینه د سشتا حدیث د عبد الله ابن ابي اوفا هغه وی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې چا صدقه راوړه یو قوم نو صلی علیهم دعا به ولو غوښته زما پلار ولا صدقه راوړه نو فقال ویل اللهم صل علی آل بیو قرینه د سشته چې دلته معنا شرعي نه ده مراد پدې کې معنا لغوي یا عرفي معنا مراد دعا معنا مراد د دې قاعده سره مربوط خبره ده سره څوک چې تفسیر د قران کوي هغه ته وایا اول د الفاظ شرعیه حدود په جنا معنی په جنا دسی اول دسی ذکر صلات په شریعت کې ستوي زکات په شریعت کې ستوي ایمان په شریعت کې ستوي اسلام په شریعت کې ستوي او دویمه خبره ده نه چې وای یقفاین د ذالک الحد د دقه حد سره ودرېګه اوړه ملګ شریعت چې یو ټکی کما معنا اخی سیاقت تم اخله ته د الله نه مخکې کېږي او د رسول نه د دې فائدہ بدای چې غیر موضوع به پکې د لفظ کې چې کم شی د پاره وزن نه راشي هغه به پکې به نه داخله راځي او بل دار چې کم شی د پاره وزن شي نه هغه به تنه نه وزي لګ نو دوه خبره اهمه شي څوک چې د قران تفسیر کوي ناغه تویا د الفاظ شرعیه او معنا ازدکا او دوی مدار چې دغه خواته او درېګا حدود شرعیه او نما وړلکه د شرعي لفظ چې کومه معنا ده دغه نه ما وړلک شیخ الاسلام د دې خسته به وضاحت کړي شیخ الاسلام وی ابن القیم رحمه الله ډیر خلک چې ده کنه هغه د حدود الشرعیه او د الفاظ الشرعیه او معنا نه پیژني لکه یو دو مثالونه واورل دا خمر په شریعت کې څه توي نبی صلی الله علیه وسلم خو کله مسکرین خمر چې څوک دا شرعي معنا نه پیژني نو دا سره غیر خمر په خمر کې داخلي او کوم شي چې خمر دی هغه ته نه وباسي دا خارشه ده دا غلطي ولې وشوه د خمر شرعي معنا نه وای ذکر دوی مثالو ګره ربا سود نه دی سود ربا په شریعت کې څه ته وای بس هر هغه ایواز چې خالی وي د بدل نه لګ دې ته په شریعت کې ربا وای هر هغه ایواز چې خالی وي د بدل نه د چانه تاخلي دي ربا وای څوک چې شرعي معنا نه پیژني
نو هغه ډیر انواع د ربا نه ویستل او ډیر غیر ربویه غیر امور غیر اشیاء ربویه هغه په ربا کې داخل کړ. دا د دې وجنه درې خبرې به ذکر وای. ځنې شیونه دسی چې داغه لغوي معنا موجود دی لکه شمس قمر او بر او بحر. لغت کې شمس خلق څه ته وایي؟ نور ته وایي. قمر څه ته وایي؟ سپوږمۍ ته. بحر څه ته وایي؟ دریاب. بر څه ته وایي؟ وچه. دا په لغت کې دا د لغت معنی چې د کم ټکی وی هغه اقا کې استعمالوا. و شمس څه مکوا چې شمس سره چلو کې چې کور کې بلب لګولې هغه ته شمس ویل. بس لفظ شرعي لغوي چې په کومه معنی کې استعمال شوی په دقه کې استعمال کړ. دویم ځنې شیونه د سیوی ځنې چې د هغې دپاره په شریعت کې سمانا مقرر وي. شریعت کې ولا سمانا وي لکه لفظ صلات چې دی. صلات په شریعت کې څه ته وایي؟ هغه مونځ ته وایي چې په هغه طریقه باندې وشي چې په کومه طریقه باندې قرآن او حدیث موږ ته ښودلی. یا لکه ایمان څه ته وایي په شریعت کې، یا لکه خمر څه ته وایي. نو دام یاد ساته شارع علیہ السلام چې یو لفظ کومه معنا ښودلي هغې نه ما وړه. دریم ځنې ټکي داسې وي چې د هغې نه په شریعت کې څه خاص مقدار وي او نه په عرف کې په لغت کې څه خاص مقدار وي. هغه خبره په عرف باندې حمل وي لکه مقدار د سفر او مرض مو به دې مسله کې یو اختلاف چې په څومره سفر کې وسړی مونږ قصر کوي. قرآن کې خې مطلق دې ویلي وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. سفر په ځمکه کې کوي. نو آیات نه خو داسې معلومي چې په مطلق سفر باندې انسان مونږ کې قصر شي کولی. خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ابن قیم د دوانو رائے داسې ده چې د سفر دپاره مقدار نه په قرآن کې شته او نه په حدیثو کې شته. او د سفر دپاره په حدیثو کې څه خاص مقدار نه او په لغت کې څه خاص مقدار نه. وای دا به حملی په عرف باندې. په عرف کې چې کم چاته مسافر ویل کېدی شو بس هغه پکې قصر شي کولی. او په عرف کې چې چاته مسافر نه شو ویل کېدی بس هغه به قصر نه کوي. دقه شان ته بیماری شوه. قرآن کې الله وایي که تاسو بیمار یې نو روژه شئ ماته وایي وإن کنتم مرضى. بیماری ویلې نو بیمار څومره بیماری وسه د مرض سره په شریعت کې څه خاص مقدار نه دی ښودل شي او په لغت کې څه خاص مقدار نشته. دا خبره به وایي موږ په عرف باندې په عرف کې چې چاته بیمار ویل کېدو بس هغه دپاره روژه ماتول جایز دی. لږ دا داغه تحقیق دی. پوره وضاحت به انشاءالله په درس کې راشي. دې سره یو مربوطه بله خبره هغه ده الفاظ شرعیه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې په کومه معنا باندې حمل وس به په اقا معنا باندې حمل کېله. نوی عاداتو په عرفونو باندې به نه حمل کېله. دا یو مثال دی. نبی صلی الله علیه وسلم د سویری تاسو له عذاب در کېدی شي په قبرونو کې. د رسول الله په زمانه کې قبر څه ته ویل کېدو یا د صحابه په زمانه کې قبر څه ته ویل؟ دقه قبر چې منګو کم ته قبر وایو د رسول الله په زمانه کې هم دقه ته قبر وایو. اوس دې زمانه کې ځنې خلک وایي د قبر نه مراد برزخ مراد. هلکه که چرته لري قبر بل معنا وي پیغمبر به ویلي وکړه صحابه به ویلي چې نه د قبر دا معنا نه ده مراد. نو د رسول الله په زمانه کې چې د لفظ کومه معنا وا عقب وسم اخلي وس به په نورو معنو باندې نه عمل کړي. آخري باس په دې باب کې داره تفسیر د آیات چې کیږي سیاق تبهم قتل غواړي لګ مقتضى الحال تبهم قتل غواړي قرائن تبهم قتل غواړي. درې خبرو ته وګورئ. آیات د مخکې نه پس کې را روان دي لګ دې تم ګوره لګ چې باس مخکې نه پس کې را روان
دویم حال ته وګوره چې دا حال مقتضایات د کم حال امر داعی سره لري آیات، او دریم دار چې قرینه تبا قتل غواړي. دا درې وانه خبرې د تفسیر کې د دې لحاظ کول ضرور دی. لګ دې کې بیا بل طریقه تفسیر چې ده په نقل کې تفسیر د پاکوالو د صحابه باندې، صحابه کرامو پاکوالو باندې تفسیر کول، دا هم په نقل کې راځي. د دې خبرې څه دلیل دی چې د صحابه په قول باندې تفسیر کیږي؟ لګ دلیل دا دی صحابه اهل لسان عربو. دویم په هغه وخت کې هغه وو چې په کوم وخت کې قران نازلېدو. دریم د قران حالات ته ټول معلومو، لکه قران چې په چار راغلی او نو دا هغه حال مو ته ټول معلومو چې هغه څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. دریم څلورم دا چې دا غي نیتونه ډېر مزیدارو، او پنځم دا چې دا غي فهمونه هم ډېر مزیدارو، او شپږم دا چې هغه راسخین په علم کله علم والو. د دې د وجنه صحابه چې روایت کما تشریح کړي هغه په قبل ولګ. صحابه چې تفسیر کوي نو کم زیته رجوع هغه کمی خبره تر رجوع کوي په تفسیر کې. کله د صحابه تفسیر کې رجوع کوي قران، د قران نه د معلومي د یو آیات تفسیر معلومي د بل آیات. سورته یوسف کې براشي ان شاء الله. دی آیات کې لګ اشکال دی چې حتی اذا استيأس الرسل نا امید شو رسولان. یو سلو لسمات رسولان نا امید شو، د الله د مدد نه امید شو. سوال دا دی رسولان څنګه نا امید کیږي؟ عبد الله ابن عباس ویلې دا آیات چې د الله وېسه سورته بقره ته وېس، یعنی د دې آیات تشریح د سورته بقره نه ازدکا. سورته بقره 215 آیات کې الله وایي کله کله بس مؤمنان نا امید شو او نا امید بشو بی اختیار. هغه آیات کې رسوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر. بی اختیار نا امیدی و په دې هغه نه ګناګر. د سورته یوسف د آیات تشریح وکړه عبد الله ابن عباس، په چا باندې رجوع پکې وکړه قران، د بل آیات نه دا تفسیر معلوم. د سی نور مثالونه مشتره. یو سړی عبد الله ابن عباس یې تراغه یو څو ته پوښتنه ته وکړه. اول ته پوښتنه دا وکړه چې قران کې سورته مؤمنون کې وایي یو سل یو آیات چې لان صاحب بینهم یومئذ ولا يتساءلون. د قیامت پر ورځ باندې بس څوک دی یو بل نه تپوس نه کوي. خود دویم آیات سورته صافات کې وایي وشتمات چې اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، دی بل نه تپوس کوي. والتزاد دې پکې. دویم ول ماته اشکال داره چې سورته نساء کې وایي 200 آیات کې ولا یکتمون الله حدیثا، الله نه به یو خبر هم نشي پټوي، نه به پټي. او سورته انعام 3 آیات کې وایي چې د څه بوي چې والله ربنا ما كنا مشرکین، مشرک نه کوي. ګور خبره پټه نه کړس بل شرک پټ کړل. دریم زما اعتراض دار ویل سوال می دار ما باندې اشتباه دا ویل. سورته نازعات کې وایي انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع السماء، بیرستوي والارض بعد ذلك دحاها، زمکه رستا وړولې د اسمان. نو ظاهرا په دې دلالت کوي اسمان اول جوړ کړي، زمکه رستا جوړه کړي. او سورته فصلت کې وایي چې نه زمکه مکه جوړه کړي. څنګه آیات کې وایي چې انکم لتکفرون بالذي خلق الارض في يومين، زمکه مخ کې ذکر کړي. دوانو کې تعارض دی.
یو کې وی اسمانه مخکې جوړ کړي سورۃ نبا او سورۃ فصلت یا غافر کې وی الف لام ح میم سجده کې سورۃ فصلت دوانه وته وی هغه کې وی چې زمکه مخکې جوړه کړي درک درې تعارض سلورم تعارض سماوي دار یو آیات کې الله وی وکان الله غفور الرحیم عزیزا حکیما سمیعا بصیرا کله وی الله غفور دی کله وی نو کان د سره پاره زی د ماضی د پاره نو معنا مخکې غفور وسنه لګ مخکې سمیع لک وسنه لګ او پراتون کې دا خود الله خو پاره وکي سمیع دی دسه خو نه چې کنه وس مخکې وسنه عبد الله ابن عباس سے بتویلے ځان لګ کویک دا اول تعارض جواب دیوا لا انصاب بینهم دیو آیت کی چوي نسب باندې د دې پمینس کې په نفخه الاولى اول ځل چې شپېلې کې پوکې وش کنه نسبونه باندې څوک به څوک نه پیژني خو بیا چې کله دویم ځل سمین په خو په سورې پسای قمن په سومن په الا ما نو پلا انصاب بینهم د ذالک دی اولنې شپېلې په وخت کې با اولنې شپېلې چې خلق دغه وخت کې به نسبونه یو خو چې کله دویم ځل بل شپېلې واله شي کا نو دغه وخت کې اقبل بعضهم على بعض يتساءل تطبیق یې رسېو لا انصاب في النفخه الاولى او يتساءلون دا بعد النفخه الثانيه دا دویم چې تاویل چې اول کې وای چې ما كنا مشرکین او رسته کې وای چې ولا یکتمون الله حدیثا عبد الله ابن عباس سے وتوی اول بلا بخنه اخلاص والا توکی گناهونه دا غي مشرکان به وی حزی منګم د سی وای چې من شرک نه وکړي نو الله بد دې په خلو باندې محرونه وای لا سونه به گواہی شروع کی نو په دغه وخت کې بده ته پته ولګي چې لا یکتمون الله حدیثا خبره ته رسول اول کې خې پټولا اول کې خویلې چې والله ربنا ما كنا مشرکین خو چې کله ولا په خلو مهر وای کا نو ولا یکتمون الله حدیثا بیا به نشي پټوي لا سونه به گواہی کوي دا تطبیق چې وس عبد الله ابن عباس صاحب کړي دی دا کړي دا تطبیقونه چې دې سړي ته چې جوابونه ورکړي د دې لږ تفصیل په بخاری کې لږ زیات عبد الله ابن عباس صاحب وتویلې د دې بل سوال جواب او ترسیب کړي چې دې آیات کې چلاوي چې ول ارض بعد ذلک دهاها وړول د سمکې ویل ورسته دی اگر که پیدایش مکه لري نو د سورته فصلت سره تعارض نشته او د دې بلې خبرې په باره کې وته جواب ورکړي چې کانت دوام او د استمرار د پاره دی د ماضی د پاره نه راځي خو بار سورته دې تسوي دا تفسیر عبد الله ابن عباس صاحب چې کړی دی دا عبد الله ابن عباس صاحب دا تفسیر دا عبد الله ابن عباس صاحب د قران د آیاتونو نه دا تفسیر راځي یو آیات د بل آیات سره په سبانه را تطبیق کړي دا آیاتونو د نور آیاتونو نه دا خبره ده بل مثال ته وګوره سورته تور کې وایي وسقف المرفوع پنځمات والطور وكتاب مسطور وسقف المرفوع رستوي وسقف المرفوع سمانه صحابي علي رضی الله تعالی عنہ ویل چې سقف المرفوع نه مراد اسمان دی دلیل آیات د قران ته پکې رجوع کړي بل آیات کې الله وایي سورۃ انبیاء کې وجعلنا السماء سقفا محفوظا اسمان چې چت محفوظ رجوع پکې څه تکلی د قران کله صحابي رجوع کوي سنت نبویه وتا د نبی سنت ته رجوع کوي د آیات تفسیر معلومه خود سنت نه معلومه حدیث نه معلومه دا مثال چې نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث ته ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج صيغه د مجهول ده لکراوډي او سناور بهیمتن جمع بچي پورا تاسو پکې نه وګونه پرې کړی شي یا پوزي پرې کړی شي ولنا بیا به ویلې چې فطرت الله التي فطرنا ساله راته خبره ته سوچ د دې آیات تشریح ابو هريره
دا مرفوع حدیث وګرځاو کم چې ما من مولود الا یولد علی الفطره رجوع پکې ابو هريره حدیث ته رسول الله ته وکړه. دا به بخاری کې تفسیر تاسو سره شي چې دا ثم یقول ټکه چې دا د ابو هريره کلام دی لګ دا د رسول الله دغه نه ابو هريره به ویلي چې د دې آیات د پاره د مخکنه حدیث تشریح درک. بل مثال دا د بخاری روایت ته یو ځل د عبد الله ابن عباس او د حر ابن قیس مناظره وا پس کې چې ملګری د موسی علی السلام څوک دی لګ نو عبد الله ابن عباس ویل خسیر دی او حر ابن قیس ویل نه خسیر نه دی بل کس دی لګ. دوانو په خوا باندې ابی ابن کعب راغی. ابی ابن کعب چراغه عبد الله ابن عباس سے ور پاسه الکه لګو درګه شیخ صاحب ته پوښتنه کو ناغه چې ودر ویل ولی ول زماو د په دې خبره کې جګړه چې د موسی علی السلام ملګری څوک نو ابی ابن کعب ته ویلي د موسی علی السلام ملګری چې او خزیر ولګ دلیل رجوع پکې ویل ما د رسول الله نه اوریدلی چې ویلي بینما موسی فی ملئ من بنی اسرائیل حدیث مرفوعات رجوع په تفسیر کې وکړل. ابی ابن کعب د دې خبره ثبوت سناو کو د رسول الله د حدیث نه چې ما د سي د رسول الله نه ولیدي چې د عملګره د موسی علی السلام د چا خواته د ملاقات خبره کړې و د خضر علی السلام وای. کله به په قران کې د سي د په تفسیر د سنت کې د سي او طریقې صحابی نسبت وکي صراحتن د نبی صلی الله علیه وسلم قول تلک دا مخکنه مثالونه د سری چې صراحتن نسبت قولی حدیث ته رسول الله تکره خو کله کله صحابی تفسیر روایت وکي چې دا غیر لپاره حکم د رفع وی اگر چې صراحتن د سه او نه ویل دا خبره په حکم د حدیث مرفوعه کی وی اگر چې صراحتن صحابي نه ویلي چې د رسول الله ویلي. دا غي مثال وګوره عبد الله ابن مسعود ویلي د دې آیات په تفسیر کې لقد رأى من آیات ربه الكبرى آیات نه سمورات رسول عبد الله ابن مسعود ویلي رأى رفرفن لیدلې یو کپړو والا شنو کپړو والا قد صد الافقا چې پټکلې وي غاړي د اسمان لګ رفرف نه مراد څه دی زارفرف. اوس دا خبره چې عبد الله ابن مسعود کړي دا خبره د ځان نه کیږي دا د سیدا چې عبد الله ابن مسعود بد رسول الله نه اوریدلی نو دا موقوفه خبره په حکم د چا کې د حدیث مرفوع کې. بل مثال ته وګوره صحابي چې ابو عبیده د عائشه نه تپوس د دې آیات مبارک چې نه اتنا کل کوثر څه شری ناغي او ته ویل چې هو النهر کم نهر دی چې ورکړه شوی د تاسو نبی ته چې غاړې ملغلري ډړې او داغي لوخي پشانت د ستورو د اسمان باندې مقدار د ستورو د اسمان. اوس دا خبره چې عائشه کړي ده ابو عبیده ته دا خبره موقوفه په حکم د مرفوع کې ذکر څه خبره په اجتهاد نه کیږي لګ دا خو هغه خبره و چې سنت قولی ته کله نسبت شوی سنت قولی صریحی ته او کله په حکم نه مرفوع کې ولګ. درېمه طریقه دا چې کله سنت فعلی ته نسبت وشي د نبی د یو آیات تشریح د سنت فعلی د نبی نه معلوم شي. دا حدیث مخکې منګ ویلو ابن عمر ویلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په صلی باندې مونږ کاو نفل چې کوم طرف ته به مخ یو ځل د مکین راتو مدینه ته د قشان په صلی باندې او به د آیات اولستو چې ولله المشرق والمغرب لل فاینما تولوا د دې ټکی تشریح د فعل د نبی نه معلومه شو چې په سفر کې چې په صلی سوري او مونږ کې چې کوم طرف ته مخشي مونږ کېږي لګ. کله کله صحابي رجوع لغت تکي لغت نه معلومیږي چې د دې ټکی دا ما د آیات چې په قران کې چې انها ترمی بشرر کالقصر. امام بخاری
د عبد الله ابن عباس نه نقل کی چې عبد الله ابن عباس وی كنا نرفع الخشبه لرګي به موږ ودرول 3 غزا یا کم او کې خودل به موږ د چمی د پاره نو هغه ته به موږ قصر واقصر واستشری دارا د لغت نه معلومه شو چې دا به ولي شغلې کل قصر لکا دندلای کل قصر لکا هغه د ډکو هغه دغه چې کم خلکو چې ډکو یو انبار جوړ کړي او هغه د جمی د پاره خو د سی غټه غټه سپرغي به اولی لکا خدای چې دا خبره معنی چې وکړه دا عبد الله ابن عباس صاحب د لغتنا دې ته په دې کې رجوع کوي اکرام رضی الله تعالی عنہ چې کاسن د حق د حق سماره نو هغه به معنا کوله ملأ او متدکی او پر لپس د کوم ځای نه دا خبره اکرام ثابت کړي ابن عباس نه ویلو چې ابن عباس وایي ما د پلار نه اوریدلو چې په جاهلیت کې به د سویل یعنی د اسلام داغه نه مخکې د سویل چې اسقنا کاسن د حقا کاسه ډکه او پر لپس را باندې وس نو عبد الله ابن عباس صاحب د کاسن د حقا معنا د چانه ذکر د لغت څوک د پلار کا قول او دا غینه او دا خبره سلورم کله کله رجوع صحابه کوي اهل کتاب وتا صراحتا کله وته نسبت کوي چې دا د اهل کتابونه د سنقل لک دا بخاری کې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص روایت چې دا آیات چې یا ایو نبی وینا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا دا په تورات کې هم د سره چې یا ایو نبی وینا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للاميين حفاظت دامیانو لپاره انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ اندراته کې نیت بد زبانه او نه سغزره ولا سخاب شور کوونکې په بازارونو کې او نه بد پکې دا بدای لره په صحیح لره په بدای سره لکن عطا بکې او صفح بکې او الله بدا نبی نه قبضه کوي تر دې پورې چې سیده کوي په دې ملت کو بیا یقول د سمیدلو طریقه بدای چې لا اله الا الله نو الله با کولاوي د دې په ځواب د خلکو سترګې لاندې او وګونه کاڼه او زلونه با دا تشریح چې عبد الله ابن عمر را نقل کړي دای تورات ته صراحتا نسبت کړي چې تورات کې دا وضاحت شته لګ پینځم پکې کله رجوع فهم او اجتهاد تکي صحابه عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل ویلي صحابه وتا چې سورته بقره کې چې راته یو سل شپږ شپته اي ود احدکم ان تكون له جنہ دا آیات د چا په باره کې صحابه ډېر شناسو چا سنوي عبد الله ابن عباس ویل زما فضل کې د دې په باره کې راځي چې دا آیات چې د یو چا په باره کې نو عمر ته ویل وایا ستا فضل کې څنګه خبر راځي ځان ته سپک مو ګوره ویل زما فضل کې دا راځي چې دا مثال د عمل له عمر ته ویل چا هغه بیا چپ ویل دا مثال د عمل له نو ویل چا نو عمر ویل خخا عمل دی یو سړی دی چې اول کې نیک عمل او بیا بد عمل شي آیات کې دا هغه ویل او دقه سره دې ځکه دا د عبد الله ابن عباس صاحب تشریح دام داغه اجتهاد ته بناو او دا د عمر خو وضاحت کول چې دا داغه په خپل رائے او فهم او اجتهاد باندې خبره بناو کله کله صحابه د یو آیات تفسیر په خپل اجتهاد باندې کوي شپږم کله کله صحابي د بل صحابي مسلمان د بل صحابي هم د بل صحابینه اخذ کړي یو صحابي چې روسته مسلمان شوی د بل مسلمان بل صحابینه چې مخکې مسلمان شوی هغه ته رجوع کړي په تفسیر قران کې چې آیات ته چې یعلا یوسل عمر ته ویلي چې لیس علیکم جناح دیات نه خلاص معلومیږي چې کله بی امنی وینو تاسو به قصر کوي ویل اوس خو بی امنی نشته نو عمر ته ویلي دا خبره زم حیرانه هم پرې خو ما د رسول الله نه تاسو کو نو ما ته رسول الله ویل صدقه تصدق الله دا د الله صدقه او د الله حاصل اداره چې د یعلا د دې آیات تشریح د چانه ذکر د عمر نه یعلا رستنه مسلمانو عمر مکنه مسلمان نو کله کله رجوع یو صحابي
بل صحابي ته په تفسیر کې وکي. ومه طریقه سره کله کله تفسیر د ځنې وقایع نه صحابي ثابتې لګ دا وحی چې په کوم وخت کې نازلې ده په دقه وخت کې سوقایع سحالات د غینه تفسیر را نقل کړي. لکه سورۃ احزاب کې دا لسمات کې اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. د دې آیات په تفسیر کې عائشہ ویلي رضی الله چې دا د خندق ورځ ولګ ځکه دا آیتونه چې په کوم وخت راتلل د هغه نه دا حالات نه دا معلومه کړي وا چې د هر طرف نه په مسلمانانو باندې سختی ولګ. و مراجع شو و مراجع د صحابه کرامو لپاره په تفسیر کې. سبا درس کې به ان شاء الله دا څه وایي چې د صحابه په تفسیر باندې څه کیږي هغه به سبا ذکر کوو ان شاء الله.